ټاکنو پیر خلاص شو، هغه فلم چې کوم روان و هغه خلاص شو، هغه پای ته رسېدلی. په هغې زه نه غواړم چې نور وغږېږم، چون میاشتې پرې غږېدلي یو. ولس خبر دی، ټاکنې اعلان شوې، ولسمشر معلوم شو. فکر کوم د دې ځای به نه وي چې نور پکې وغږېږو. دومره راځم چې د افغانستان اوسني شرایط په ډېر حساس شرایط دي. حساس شرایط په دې معنا یو خوا د سولې مسایل دي چې پاکستان ناست دی، نور ګاونډیان هم ناست دي، دې دپاره چې دې اور ته لا ببوزي ووهي او دا اور لا ډیر کړي، د سکروټې لا غوړې کړي. دوهمه مسله دلته د ټاکنو یا داخلي جنجالونه دي. امریکا هم خپل ځان او پښې وباسلې. د حالات عین راڅرخي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې شورویانو افغانستان پرېښوده، د افغانستان څخه یې پښې سپکې کړې، افغانان په خپلو کې سره پرېښودل چې یو بل قتل کوي، یو بل سره وخورئ. په هماغه ډول اوسني شرایط هم روان دي. طالبان اوس وایي چې امریکایانو سره موږ ستونزه نه لرو، چون د هغې سره تړون لرو، دوی به د افغانستان نه وځي. زموږ جګړه د افغاني ځواکونو یا د افغانانو سره ده. دغه جګړې ته کم نوم ورکوي طالبان. په داخل کې بیا هم کله چې ډاکټر صاحب نجیب د حکومت په وخت کې شورویان وځي، په داخل کې ځینې هغه خلک چې د دولت څخه حمایه کېدل، د حکومت څخه حمایه کېدل، د حکومت نه یې خوړل، هغه مالګه چې حکومت ورکړې وه د حکومت له منځه راجیګ شول، په ډاکټر صاحب نجیب باندې کودتا وکړه. یو سالم، زورور، قدرتمند حکومت یې دولت یې سرچپه راواړه، تس نس یې که او پاکستان او ایران او عربو او امریکا ته یې په لاس ورکه، کباړې ورکه ورته. اوس کې هم همغه مسایل روان دي. امریکا پښې سپکوي، په داخل کې خپل منځي همغه اشخاص بیا هم چې د دولت نه خوري، د حکومت نه خوري، تغذیه کیږي، شپه او ورځې د حکومت په پیسو ده، د بیت المال نه خوري، بیا هم راجیګ شوي دي د خپل حکومت پر ضد باندې. تاسو وایي چې د ټاکنو بحث ختم دی او اوس حکومت اعلان شوی دی، که څه هم د تحلیف مراسم لا پاتې دي، د اساسي قانون له مخې نوي رئیس جمهور تر اوسه پورې په کار باندې پیل نه دی کړی. خو له بل لوري تاسو دغه سیاسي لیدنې کتنې ګورئ چې ورته کتنې له ولسمشر غني سره هم ترسره شوي دي. تاسو ولیدل چې د هوکړه لیک څخه وړاندې همدغو مشرانو له ولسمشر سره هم کتل. فکر کوئ چې د یوه سیاسي جوړجاړي هڅه روانه ده؟ ښه، ولسمشر غني چې څومره موږ پیژنو، د اولې ورځې همدا ویل چې 15 کاله هم د اجرایه ریاست سره تیر کړل، حکومت هم 2 سری و، په هیواد کې 2 جمهور رئیسان موجود و چې یو غني و، یو ډاکټر صاحب عبدالله و. د هیواد چارې د ښهوالي څخه راوګرځولې خرابوالي ته. هغه مبارزې چې د فساد پر وړاندې او د نورو مشکلات او ستونزو پر مقابل کې باید کړی وای، هغه سرچپه او برعکس شوې، چون ولسمشر به په یو روان و، ترڅنګ به اجرایه ریاست په بل روان و. 2 پاچایان په یوه پاچایي کې نه ځایږي. دا یو تریخ وړپ و چې په هغه وخت کې ولسمشر غني وکړ. په هیڅ ډول ولسمشر غني دې ته قانع کیږي نه چې بیا هم همغه حالت شي. جوړجاړی د دې دپاره نه دی روان چې ګواکې په یوه پاچایي کې به 2 پاچایان بیا سر راجګي. نه، د حل ده، دا هڅه د دې دپاره دي چې تر کومه که امکان لري چې د موضوع حل شي. که نه، یو څوک چې بغاوت کوي د نظام پر وړاندې، لکه نورې ډلې چې د نظام پر وړاندې بغاوت کوي، د هغې په مقابل کې زموږ امنیتي ځواکونه جنګیږي، زموږ حکومت جنګیږي، زموږ ولس جنګیږي. په همدې ډول به د بغاوت کوونکي پر مقابل کې هم زموږ امنیتي ځواکونه راجګیږي او لاسونه به یې تړي اچوي پلي چرخي ته. مننه اصولي صاحب. بیرته راګرځم تاسو ته. میثم صاحب، سیاسي جوړجاړی روان دی او یا دا چې ډېر ورته د یوې معاملې نوم هم ورکوي، یا د قدرت د ویش لپاره هلې ځلې کیږي. عین د 2014 کال په رقم باندې چې کله د انتخاباتو لانجه تر دې بریده ورسېده چې حکومت په 2 ډلو وویشل شو، هغه 50% سهم باندې همدغسې یو څه روان دي. بیا هم 2014 پیروز انتخابات بسیار واضح بود. کتابخانه شده شده، کسایی که نمیفهمن برای کتاب بخوانن. که
کی پیروز بود؟ من فکر میکنم قصه ختم بود. 56% رای دکتر عبدالله پیروز بود. کسان آمدن کودتای تقلب کردن مثل که در سال 2019 هم کار شد و ما شاهد جنجال بودیم و بالاخره با گذشت که رئیس اجراییه کرد به خاطر مصلحت افغانستان، به خاطر منافع کشور، ما شاهد یک حکومت دو سره شدیم. یک مثلا نکته دومی که اعلان غیر مسئولانه، غیر قانونی و شتاب زده که این کلمه را که من میگم خیلی استعمال کردن، کمیسیون نامستقل انتخابات، مشکلات انتخابات شروعش از همونجا است. ما در دوران کمپاین ما مشکل نداشتیم. طبعا قانون اساسی افغانستان اجازه داده که هر کس حق داره مطابق قانون کمپاین کنه. شروع جنجال انتخابات از روزی است که اعلان شد، اعلان غیر مسئولانه کمیسیون انتخابات. ما شاهد دشواری‌ها و مشکلات فعلا در شرایط فعلی هستیم. انتظار ما است که بالاخره ما به طرف جنگ و مشکلات نرویم. اگر ما بحثی از نیروی امنیتی و دفاعی میکنیم و متعلق به کل ملت افغانستان است، کسی که بر علیه اراده مردم بغاوت کرده طبعا اونا مسئول است در مقابل مردم افغانستان. ما خواهد از دموکراسی مد میکنیم، ما خواهد از مردم سالاری مد میکنیم، ما خواهد شفافیت مد میکنیم. آیا شما یک صحبت غیر مسئولانه از تیم ثبات همگرایی و در رأس رئیس اجراییه شنیدین که اونا غیر از یک از عدالت انتخابات صحبت شد، غیر از یک قانون انتخابات تطبیق شود؟ مسئله بایومتریک، ما میلیون ها دلار مصرف کردیم که انتخابات در انتخابات شفافیت بیه، بایومتریک اعمال شود. چرا رای غیر بایومتریک مدار اعتبار داده میشه و بالاخره محاسبه میشه و همه چیز یک طرفه؟ بنابراین این طرف حکومت اعلان کرده. دیروز هم مراسم تحلیف بود، تاریخ 18 ماه روان مراسم تحلیف برگزار میشه و به زودترین فرصت والیای دیگه هم به کار معرفی میشه و به کارش آغاز خواهد کرد. دغه سیاسي رهبران چې تاسو وایي یو حل لاره ګوري، حل لاره به څه یو خو هغه مسله ده چې خپل د کمیسیون لخوا اعلان شوی ده چې تاسو ته دا له تقرب ډکه نتیجه ښکاري. یو هغه څه دي چې خپل ښاغلی عبدالله ځان د ټاکنو ګټونکی حسابوي او د یو بل حکومت یا د همشمول حکومت اعلان هم کړی دی. نو دریم حل لاره به څه چې دغه سیاسي رهبران ورباندې مصروف دي اوس؟ اعلان غیر مسئولانه کمیسیون انتخابات ملغا اعلان شود، مطلق باطل است و باطل اعلان شود. آرای مردم هنوز هم وجود داره. این آرا از طرف یک از راه ها میتونی باشه که همکاران بین‌المللی ما 4 تا بزرگای مملکت بیاین آرا را حساب کنن، بر اساس آرای واقعی مردم افغانستان هر کس که پیروز میشه ما دستش میفشاریم. اگر باز قرار برزی باشه که دموکراسی ما بر ریشخندی تبدیل شود، آرای مردم، اراده مردم به تمسخر گرفته شود. انتخابات نیست به اینکه فیصله قانون نقض شده، قانون فیصله کمیسیون شکایت نهایی است. شما فیصله کمیسیون شکایت شاهد بودین که اعلان کردن که حداقل 18000 رای از تیم متقلب باطل میشه. شما را در جریان هستن که رسانه البته با اساس انفرادی اعلان شده. اگر مثلا اظهارات است ولی رسانه اعلان نیست. رسانه ها نشر کرده، شما باید لطفا مراجعه کنین اگر ندیدین. رئیس کمیسیون در اونجا رئیس کمیسیون شکایت نشسته است، اعضای کمیسیون است. اگر کمیسیون انتخابات شتاب زده عمل نمی کردن، این جملات و کلمات است که اونجا استفاده شد. یکی از کمیسیون شکایت حداقل ما شاید از این بودیم که 18000 از باطل میشد. 18000 باطل به این معنی است که بالاخره ما میریم به راوند دوم میریم و باز هم مردم افغانستان باز رای میته و گپی است که باید مشخص شد. منتها تیم ثبات همگرایی که اعلام میکنه 52.چند% به عنوان پیروز انتخابات. ما نمیخوایم زیاد توی جزئیات و گپای تکنیکی انتخابات شویم. اونا بر اساس اسناد و شواهد معتبر باز اگر لازم دیدین روی از این مسائل خوب است که باز ما همکارای ما روان میکنیم که همه چیز به مردم افغانستان بر اساس درته راګرځو. د باز جنبندی کې تاسو ته اصولي سبب تاسو اشاره وکړه چې په 2014 کال کې
یو د زهرو غوړپ وشو بالاخره یو حکومت دوه سره شو. فکر نه کوم چې 2019 کال کې اوس موږ یو دوه سره حکومت درلوده، اوس دوه حکومتونه به ولرو په هیواد کې د تحلیف مراسمو لپاره. یو ورځ مخکې د ولسمشر د تحلیف مراسمونه بل حکومت هم د تحلیف مراسم پر ځای کوي. بحث د سولې په مورد و چې د نننۍ بحث البته چې باید د سولې په مورد بحث کړی وای. ټاکنه په مورد ما نه غوښتل چې زه وغږیږم چون بحث ختم شوی و. یوې مسلې ته راځم، داس چې هر څوک خیالي پاچاهي اعلانوي، زه یې هم دغه ځای اعلانوم. غني هم نه منم، ډاکټر صاحب عبدالله هم نه منم، بل هم نه منم. زه خپله ولسمشر یم، ته مې د بلخ والي، میسن مې د دایکنډي والي دی او ځواک صاحب مې د ننګرهار والي دی. نور هیڅ نه منم. خیالي اعلانات دي ستاسو په نظر؟ بس زما دا اعلانات دي، زه هم پاچا یم. دا دې ته ورته څه دي؟ دا یو 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 لکه یو څنګه ووایم، لکه مجنون چې د لیلا په غم کې لیونی شوی و، هغې ته به ویل چې ووایه چې حالات ده به ویل چې لیلا. همغه مسله ده. په هر صورت نور زه نه غواړم په دې موضوع وغږېږم. راځو د سولې مسلې ته. زه په ډاکټر صاحب عبدالله هم غږ کوم، په ډاکټر صاحب غني هم غږ کوم او په نورو سیاسیونو هم غږ کوم. شرایط حساس دي. تاسو باندې قدرت په سر باندې سر سره وهئ. دلته نور سره روان دي، هغې ته وګورئ. لکه څنګه چې ما وویل چې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې توطیې روانې وې، همغه کار وشو. په تاسې هم را روانې دي. دغه تعمیرونه او کوڅې چې بندې کړي دي، دا کوڅې به خلاصېږي او تاسو به په د خپل کورو کې ادامېږئ. سرخلاص کوي، درپسې را روان دي. بنان په همدې کې په بخښنې سره اصولي صاحب، تاسو کله د سولې بحث کوئ نو انتخاباتي جنجالونه ورسره تړلي دي. که هر څو مثلا د انتخاباتو بحث ووایي چې بحث تړل شوی دی، خو بیا هم نه دی تړل شوی. نو اوس تاسو ګورئ چې بین الافغاني خبرو ته ایله یوه اونۍ پاتې کېږي. تاسو په حکومت کې داخلي جنجالونه ګورئ چې سیاسي څیرې پکې منځګړیتوب کوي او اول دې جنجال ته باید د پای ټکی کېږدي، بیا به ځي په لیستونو باندې به کار کوي. په دې خبر کې هم دي چې د اجرایي ریاست لخوا یا د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې لخوا هغه لیست هم چمتو شوی دی چې باید د سولې خبرو کې هلته ګډون وکړي. ولې د حکومت لخوا د دې غږ تر اوسه پورې نه ده راپورته شوی چې څه ډول یو پلاوی ټاکي هم د سولو خبرو. که اجرایي ریاست د حکومت یو جز وي نو پرېږدي دي چې ولسمشر خپل تصمیم ونیسي. که بیا اجرایي ریاست خپله ولسمشري، بیا د نور اعلانوي ورسره. زه همدا وایم چې مه کوئ دوه سري. په دې ولس نور زړه وسیزئ. دا ولس نور ستاسو د پلیتو پالیسیو دپاره نشي قرباني ورکولی. دا ولس په ورځ کې په سلهاو کسان شهیدان ورکوي، ټپیان ورکوي، عام وګړي شهیدانېږي د ملک کې. تاسو د دې دپاره چې په کرسۍ کې پاتې شئ او که پاتې نه شئ، ولس ته څه د منفورې څیرې یو شخص نه خیم، د منفورې څیرې خیم چې د غېږې را بدله کړې د افغانستان په سیاست باندې ولس هره ورځ قربانیانې ورکوي د دوی دپاره. پرېږدئ دا ولس نور. خو اوس دلته ډېره ګوته خپله حکومت ته چې په راس کې ولسمشر د هغه ته هم نیول کېږي، په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون په موضوع باندې چې وایي ته له حکومت سره خبرې شوې وې. له دغه هوګللیک څخه مخکې د زندانیانو د خلاصون موضوع مطرح. خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ نه دي شوي. خبرې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ شوي. امریکایان په کوم صلاحیت 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت د زندان خلاصوي؟ په هغه صورت کې خلاصوي چې طالبان کینی د حکومت سره خبرې وکړي. امریکا د دې هیواد ټولواکه نه ده. د دې هیواد ټولواکان معلوم دي چې ولسمشر دا غږ ته ولې نه پورته کېده چې کله به د سولې هوکړلیک هغه په وروستیو شیبو کې زما ښه په یاد دي چې ښاغلی خلیلزاد راغی، د سولې هوکړلیک هغه مسوده ورسره وه او ولسمشر ته یې ورښکاره کړه هغه مسوده، او اجرایي ریاست کې هم دغه مسوده ښکاره کړې وه. هلته ولې دا غږ نه پورته کېده؟ د ارګ په اعلامیه کې په واضح ډول ویل شوي چې موږ په وار خلیلزاد ته وویل چې د بندیانو مسله په تاسو پورې اړه نه لري. په واضح ډول د ارګ په اعلامیه کې شته دي، اوس هم په سایټ کې موجودي. امریکا د زور څخه کار واخیسته، همدغه کار یې وکړ. او زه پوهېږم چې دا د دې دپاره دې خلکو وکړه تر څو چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مشکلات را پیدا کړي. دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. زه په طالبانو، په حکومت او په نورو سیاسیونو غږ کوم چې ګورئ توطیې روانې دې دپاره چې افغانستان یو ځل بیا د پنجاب او د ایران او د نورو هیوادونو غلام کړي. د یو بادار نه خلاصېږو، 4-5-6 باداران به هم نوري.
ځانونه پوه کوي په دې باندې راځئ کښېنئ یو بل سره لاس ورکوئ د سولې خبرې پر مخ ویسئ د قدرت دپاره مه جنګېږئ د چوکۍ دپاره مه جنګېږئ ستاسو مسله د امریکانو وتلو امریکان وځي راځئ سره جوړ شو په یو نه یو ډول دلته حکومت هغه حکومت چې د خدای خواخي زموږ تاسو خوښي او د ولس خوښي هغه به راولو. مننه. باز جنبندي کوو. بالاخره میثم صاحب حل لاره څه وینئ؟ یو خو خپله چې د سولې خبره مخکې لرو تر هغې وړاندې چې کله د حکومتونو موضوع مطرح کېږي چې ښاغلي اصولي په خپلو خبرو کې دا خیالي حکومتونه هم وبلل، تاسو حل لاره څه بولئ؟ زه فکر کوم کله چې موږ مرکچي پلاوی په هکله غږیږو دا په هیڅ صورت د ملي یووالي حکومت یو برخه مربوط نه کېږي. هیڅ څوک دا صلاحیت نه لري چې وایي زه کولی شم دا مرکچي پلاوی چې د ټول شمول وي وټاکم. موږ مخکې اوس اجرایي ریاست د مرکچي پلاوی د حکومت په حیث ټاکي که د یو سیاسي جریان په حیث؟ موږ مخکې یو حکومتي پلاوی درلوده، انتقادونه ډیر وو، اعتراضات ډیر وو. دیموکراسي دا په دې معنا دی چې ټول خلک د مشرانو ټول مشرانو یو مسله باندې باید اجماع ولري. که اجماع دا نه لري دا جمهوریت نه ده. که یو مونږ وایي چې جمهوریت پلویان یو دا دیموکراسي نه ده، دا دیکتاتوري ده. دیکتاتوري اوس په افغانستان ځای نه لري، هیڅ څوک دیکتاتور نه مني. جریاني سیاسي جریانونه، اجرایي ریاست، ارګ، د مدني ټولنې، د ښځو ټولنې ټول استازي باید پکې شتون ولري. دا هغوی سره باید صلاح او مشوره وشي تر څو چې موږ یو ټول شمول حیات ولرو. دا ټول شمول حیات وکولای شي د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. سره یو پوښتنه کومه چې باس خلاص ده، هغه لیست چې د ثبات و همپالنې لخوا مشخص شوی ده یا د اجرایي ریاست څخه مشخص شوی ده، د حکومتي لیست که نه د یو سیاسي جریان لیست؟ اجرایي ریاست او د ثبات و همپالنې ټیم مشرانو یو ځای ټول یو لیست باندې خبرې اترې کړي دي، یو لیست نهایي شوی دی. دا حکومتي کسان هم پکې شتون لري او بل د سیاسي جریانونو هغه کسان چې حکومت نشته، سیاسي حزب لري، ګوند لري، دا تاثیر لري، دا حق لري چې د مرکچي پلاوی پکې شتون ولري، هغوی استازي هم ګډون لري هلته. ډېره مننه. اصولي صاحب تاسو د حل لارې په توګه د یو داسې حل لارې په توګه راته ووایئ چې هم انتخاباتي جنجالونه یو طرفه شي او هم دغه د سولې موضوع لپاره مخکې لاړ شي حکومت. ډېر لنډ دومره وایم خپل مشکلات څنګ ته کوي. که مو خپل مشکلات څنګ ته نه کړل او یوه لسیزه بیا تکراریږي په دې هېواد کې، لکه څنګه چې ما وویل په کورونو کې به اعدام ځوړند وی، د دې دپاره چې دغه کار ونه شي، د افغانستان اردو ټوټه ټوټه نشي، افغانستان بیا ټوټه ټوټه نشي، لاس سره ورکوي، خپل سیاسي مشکلات هم یو څنګ ته کوي او د سولې د خبرو دپاره په صداقت راوځئ د یو افغان په حیث باندې، د دې وطن د بچي په حیث باندې، تر څو چې دا دولس او د خاوره نور د دې پلیتې جګړې څخه خلاص کړو. او دغه لیستونه چې ښکته پورته کېږي او دا وایم دا ګورئ دا کوم ځای نه نیسي. راځئ لاس په لاس سره ورکړو په یو ادرس دغه د خبرې پر مخ ویسو. هغه ادرس حکومت دی. ولې په داسې حال کې چې دغه ادرس د ډېرو پر وینا طالبان خو یې نه مني، په خپله یې ویلي دي او ته اوس ډېر وایي چې امریکا ته هم دغه ادرس د منلو وړ نه دی. ښه بیا به دغسې کېږي. طالبان به ځي د سیاسیونو سره به کیني، د جګړې یو اړخ چې حکومت دی هغه به پاتې، د جګړه به روانه او دا جګړه به د ګاونډیو او د امریکا په دکته باندې لا نور هم دوام کوي. تر اوسه 40 کاله د جګړې تیر شوي دي.